هر ورځ دعا کوم چې اولاد مې موټر ووهي. تم راته دعا وکړه چې ترې خلاص شم. دا د یوه پلار خبرې وې چې څو ورځې وړاندې راته په ټلیفون وکړي. د اولاد له لاسه یې ژوند دومره تریخ و چې د خپل اولاد د له منځه تللو لپاره دعاګانې غواړي او دعاګانې کوي. یو بل ځوان راته زنګ وهلی و، د ځان وژنې نیت یې درلود او شرعي پوښتنه یې کوله چې د ځان وژنې حکم څه دی. ما ویل ولې؟ کورنی ژوند مې وایي دومره تریخ دی، دې حد ته رسېدلی چې نور مې د صبر کاسه په نسکورېدو ده. فکر کوئ په دغه ډول وضعیت کې اولادونه ملامت یا مسؤول دي؟ دغه حالت چې راغلی آیا یوازې اولاد ته ګوته نیول پکار دي؟ نه، 80% ملامتي د والدینو ده. د دوی په شان ګڼ کسان را سره وخت نا وخته خپلې ستونزې شریکوي، خپلې تجربې ترخې د ژوند ځورونې شریکوي را سره، چې زه یې ژور فکر کولو ته اړ کړم او دې ته یې اړ کړم چې راشم په دې اړه لږ څه را پیدا کړم معلومات او له تاسې سره شریک کړم. دا به یې پیلامه وي. انشاءالله نور برخې را روانې دي. د اولاد تربیه په اړه به انشاءالله په ګډه باندې کار کوو چې څنګه خپل اولاد په داسې طریقه باندې تربیه کوو چې هم الله راضي شي او هم په دنیا کې موږ له دغو سرخوږي او دغه جنجالونو او ناخوالو نه بچ شو. که تاسې اولاد ته هغومره مینه ورنه کړئ چې څومره د دوی اړتیا ده، دوی به د خپلې مینې لټون بل ځای وکړي. اولاد د والدینو کاپي پیسټ کوي، د دوی آینده له ګواښ سره مخ کولی شي. د والدینو لپاره د اولاد روزنې په برخه کې تر ټولو لویه لاسته راوړنه ستا لپاره دا ده چې ستا که په پام نه وي، ستا سترګې نه وي، دی به بیا هم ښه انسان وي. د خپلو خویندو او وروڼو لپاره مې ګټورې لارې چارې راخیستې دي چې د اولاد تربیه کې تاسې سره مرسته کولی شي. البته له دې ویډیو زما هدف دا نه ده چې منفي ذهنیت جوړ کړم، بلکې د دې ویډیو مهم لومړی پیغام زما دپاره دی، بیا د نورو هغه خویندو او وروڼو دپاره چې د اولاد تربیه کې تشویش لري، د اولاد راتلونکي په اړه تشویش لري، د اولاد راتلونکي مبهم ورته ښکاري او نه پوهېږي څنګه دا ستونزه حل کړي. د همدې دپاره دغه کسان په تمه دي چې یوه حل لار ور وښودل شي. نو زه غواړم نن په همدې ویډیو کې په همدې موضوعاتو خبرې وکړم. حوصله مو غواړم. ولې دې پام نه کړ؟ ولې ته په خبره نه پوهېږې؟ په دې کار سره تاسې خپل ماشوم ته یو خطرناک درس ورزده کړ. د هغه په ذهن کې دا پاتې کیږي. تاسې دوی ته ورزده نه کړل چې احتیاط وکړي، بلکې یو ګیلاس جوس د دغه ماشوم تر شخصیت ډېر ارزښت لري او ور وموښودله چې ستاسې مینه په دې پورې مشروط ده یا په دې پورې تړلې چې هغوی باید هیڅکله تېروتنه ونه کړي او هر کار په فوق العاده ډول ترسره کړي، کنې ستاسې له داسې تروش تندي یا وهلو ټکولو سره مخامخ کیږي. د ماشومانو د تربیې یا د روزنې دکتوره ډاکټر اعلی نصیب وایي د ماشوم روزنې یا د اولاد روزنې 80% په حقیقت کې د خپل ځان روزل دي. په دې معنی مخکې له دې چې تاسو د خپل ماشوم غصه اصلاح کړئ، باید خپله غصه کنټرول کړئ، یا مخکې له دې چې د ماشوم یو کار غلطي او غواړئ اصلاح یې کړئ، لومړی ځان باندې پام وکړئ. دغه کار تاسې کوئ که نه؟ کله چې د ماشوم یو کار تاسې غوسه کوي، دې ته خپل د احساساتي حالت د تشخیص په سترګه ګورئ. له ځانه پوښتنه کوئ، آیا تاسو د دې لپاره پر ماشوم چیغې وهئ یا غوسه کیږئ چې هغه بد کار کړی، یا د دې لپاره چې تاسو ستړي یې، ذهني نارامه یاست او یا زغم نه لرئ؟ کمه حوصله یې. د ماشوم هر کار چې یې کاوه، لومړی دغه کار په خپل ځان کې ګورئ، حتما به په تاسې کې دغه ستونزه وي. ځکه اولاد د والدینو کاپي پیسټ کوي. اولاد په مینه زده کړه کوي، په زور او کرکه نه. که دغه برخه کې ته مینه ورنه کړې، بل ځای یې لټوي، درنه پردي کېږي. که اولاد سره دغه ډول چلند کې همیشه احساساتي، همیشه غصه، همیشه وهل ټکول، دوی بل ځای مینه لټوي، ستا نه
پردې کیږي، خصوصا په غربي هیوادونو کې. خویندو او ورونو ته وایم که تاسې اولاد ته هغومره مینه ورنه کړئ چې څومره د دوی اړتیا ده، دوی به د خپلې مینې لټون بل ځای وکړي. ستا اولاد هغه څه کوي چې ته یې کوې یا ته یې ورته وایې. ننني عصر کې موږ د کلیوالې روزنې یا تربیتي سیستم له لاسه ورکړی دی. هغه چې تره به هم زموږ د اولادونو په تربیه کې مرسته کوله، ماما به هم ستا اولاد تربیه کوو، د کلي سپین ږیرو مشرانو دوی به ګاونډیانو به ستا د اولاد په تربیه کې تا سره برخه اخیسته. خو نن داسې نه ده. اوس د کورنۍ تعریف ډېر کوچنی شوی دی. یوازې هغه کسان پکې شاملېږي چې والدین دي او اولادونه دي، خصوصا په غربي هیوادونو کې. کورنۍ هغه چاته وایي چې مور پلار اولادونه، نیکونه ترونه ورونه دا ټول ترې وباسي، د پلار ورونه. او دومره را کوچنی شوې ده. اوس مسؤلیت ټول تا ته راجع دی، خصوصا که غربي هیوادونو کې اوسېږي. زموږ اولادونه داسې وسایلو ته لاسرسی لري چې د دوی آینده له ګواښ سره مخ کولی شي. د نړۍ خطرناکه موادو ته دوی لاسرسی لري. دا د ماشومانو اسلامي او افغاني هویت اغېزمنوي او زموږ حاکم هویت چې یو روښانه او اخلاقي کلتوري هویت دی، د ماشوم په اخلاقو کې کمرنګ کېدو طرف ته روان دی. زموږ ځینې خلک چې غربي هیوادونو کې میشت شي، داسې ذهنیت ورته پیدا کېږي چې هلته بشپړه ازادي ده او هر څه چې غواړي کوای شي، یا اولاد آزاد دی، هر څه چې غواړي کوای شي، زه نشم کنټرولولی یا زما په لاس نه رسیږي. پام کوئ، بشپړه ازادي د انسان لپاره ډېره خطرناکه ده او د ماشومانو لپاره خطرناکه پایلې لرلی شي. خپلو ماشومانو ته ور زده کړئ چې موږ ته ښه او بد زموږ خالق راښودلی دي او زموږ د اخلاق او تربیې سرچینه آسماني یا الهي ده. موږ انساني مسایل پیژنو، انسانانو په لاس جوړ شوي سیستمونو کې ژوند کوو، اما زموږ د تربیې، زموږ د اخلاقو، زموږ د حاکم هویت سرچینه الهي ده. د والدینو لپاره د اولاد روزنې په برخه کې تر ټولو لویه لاسته راوړنه ستا لپاره دا ده چې خپل اولاد په خپل رب باندې مین کړي. که دا کار وکړي، فکر وکړه هدف ته رسېدلی. که دوی په خپل رب باندې مینان شول، لویه برخه مسؤلیت دی ادا شوی دی. زموږ اولادونه باید وپوهول شي چې د ټولو پریکړو مرجع د الله پاک لارښوونې مبارک دین دی. ځکه ستا که په پام نه وي، ستا سترګې نه وي، دی به بیا هم ښه انسان وي. د چا دپاره؟ د الله دپاره. او چې د الله دپاره ښه انسان شو، ستا دپاره طبیعي د ټولنې دپاره هم ګټور انسان کیدی شي. د ماشومانو ذهن لکه سفنج دی. سفنج دی لیدلی؟ اوبه جذبوي، چې په زور کې برعکس بیرته اوبه ترې راتویېږي. د مور او پلار خوی ماشومان جذبوي. که اصاب خراب پلار او جنجالي مور وي، اولاد به څنګه وي؟ همغه شان. ځکه د اولادونو لپاره د مور او پلار هر کار سم ښکاري او هغه کاپي کوي او همغه کار دوی د ځان دپاره ښه کار ګڼي. والدین د اولادونو لپاره رول ماډل دي. د ماشومانو د روزنې یا د تربیې ماهرین وایي د اولاد روزنه کې 80% ملامتي د مور او پلار ده. څنګه؟ دا خبره جالبه وي. که ماشومان دروغ وایي، وی لټوئ، والدین به دروغ وایي. که ماشومان بې ځایه غوسه کوي، وی لټوئ، وګورئ، ځان کې وګورئ، تاسې به غوسه کوئ. بې ځایه چغې که وهئ، ناروا کارونه کوئ، اولاد به مو کټ مټ همغه کاپي کوي او همغه شان به کوي. د ماشوم په چلند کې چې کومې ستونزې وي، دا د مور او پلار د چلند تشخیصي راپور بلل کېږي. د هغوی په خوی کې چې کوم ستونزې وي، دا په حقیقت کې د مور او پلار د ناروغۍ سند دی، تشخیصي ورقه ده. نو د همدې دپاره ماشومانو ته باید د نظارت کوونکو په سترګه وګوري چې ستا عملونه دوی نظارت کوي. ماشومان ستا له عینکو نړۍ ته ګوري. والدین د ماشومانو دپاره د دوی عینکې دي، د هغوی له طریقه نړۍ ته ګوري. هر څه چې ګوري په نړۍ کې د مور او پلار له زاویې او له عینکو ورته ګوري. نو که غواړې ښه اولاد ولري، ته باید لومړی په ځان کار وکړي چې ښه انسان شي. اولاد به دې تا کاپي کړي، ښه انسان به وي. استثناءات پکې شته دی. ځینې ښه والدین، بد اولاد، ځینې بد اولاد، ښه والدین. یعنې د ټول استثناءات پکې شته. خو اکثریت قاعده هم دا ده چې څنګه والدین اولاد هغه کاپي کوي. اولاد د دې لپاره نه دی الله پاک ته درکړی چې ستا خوبونه او ارمانونه پوره کړي، یا اولاد د دې لپاره نه دی چې
ستا ملکیت دی، دا تا سره د الله پاک امانت دی او قیامت کې درنه پوښتنه کیږي. بله خبره دا ده د والدینو غیر مستقیم پیغام پر ماشومانو تر مستقیم پیغام، تر مستقیم حملې کولو، وهلو، ټکولو ډیر تاثیر لري. که ته د کار له منځه پاڅېږي او ودرېږي، لمونځ کوي یا یو مهم کار پرېږدې راځي اودس کوي، خپل عبادت ته مخه کوي، ستا اولاد دا ګوري او متوجه کېږي چې لمونځ یا عبادت زما د پلار لپاره یا زما د مور لپاره تر بل هر کار مهم دی، دی هم دا کار زده کوي. تاسو به لیدلي کله چې دغه کار ماشوم ته مهم شو پیدایم شروع کړي. تاسې به لیدئ کله ولاړ یاستئ لمونځ کوئ، ماشوم راشي همغه اکتونه تاسو سره کوي، همغه کارونه کوي چې تاسو یې کوئ، پرې نه پوهېږي چې څه کوي، ځکه چې اولاد دپاره مور او پلار الګو دي چې هغې څه کار کوي دوی ته ښه ښکاري. ماشوم په سترګو زده کړه کوي، هغه کارونه کوي چې ویني یې په غوږونو ډېر نه اوري، خصوصا له مور او پلار نه، ځکه مور او پلار د ماشومانو دپاره بهترین تر ټولو ښه الګوګانې دي. که ته اندېښمن یا غمجن یا کوم شي په تشویش کړی اولاد یې درته متوجه وي، ستا صورت او ستا ذهن او ستا ستړیا مطالعه کوي، په دغسې وخت کې ته وایي چې الله پاک به خیر کړي، ستونزې به حل شي، په الله پاک توکل کوو، هغه چاره ساز دی او هغه به چارې اسانه کړي. یا پاڅېږي 2 رکعته نفل وکړي، یو بل عبادت وکړي، صدقه ورکړي، اولاد ته د غیر مستقیم پیغام ورسید او دا بهترین پیغام دی. هغه دا زده کوي چې دغسې حالتونو کې لمونځ د ستونزو حل دی، د ستونزو کمولو لپاره بهترینه طریقه ده. د چې لوی کېږي په همدغه عادت او خوی باندې لویېږي. د لمونځ په وخت یې راوبله، ورته وایه زویه یا لورې آیپډ دې کېږده، موبایل کېږده، چارج کې یې کېږده، راځه یو څو شېبې وخت ځانګړی کړو خپل رب ته عبادت ورته وکړو، خوشحاله کړو خپل رب. کله چې خپل رب خوشحاله کړو بیا زموږ ټولې چارې راته سموي. خپل رب سره اړیکه پیاوړې کړو چې هر څه ترې وغواړو بیا یې راکوي. د دې په ځای چې په اولادونو غصه شي د یوې موضوع حکمت او منطق یې تر شا ورته وایه، تاوان یې ورته وایه، د یو کار ګټه ورته بیانوه، ولې باید دا کار وکړي او ولې یې باید ونه کړي. کله چې هغه قانع شو آینده کې دا کار نه تکراروي. د همدې دپاره هر کار چې دی کوو، هر کار غلط کار چې کوو ورته وایه چې په دې کار الله پاک خفه کېږي، ښه کار دپاره یې تشویقه ورته په دې الله خوشحاله کېږي، د ده په زړه کې الله تر هر چا مهم که، بیا یې تشویش مه کوه. بله خبره دا ده چې پرېکړې. د ماشوم روزنې ماهر ډاکټر ابراهیم الخلیفي وایي د ماشوم عمر په زیاتېدو سره په پرېکړو کې د والدینو کنټرول یا برخه باید کمه شي. مثلا کوچنی عمر د اولاد لپاره، مثلا کله چې اولاد د لومړي کال نه تر 2 یا دا شاوخوا ابتدایي مرحله چې 21 کلنې په 3 برخو تقسیم کړي. کوچني عمر کې 90% پرېکړې د اولادونو دپاره والدین کوي، 10% ماشوم کوي. چې تنکي ځوان شي لکه 12 نه بره، دغسې عمر کې یا 10 کالو نه بره تر 14 کلنۍ دغسې وخت کې 50-50 تقسیمیږي. 50% پرېکړې به اولاد کوي، 50% به ورته ته کوي. کله چې ځوان شي 14 کاله، 13 کاله، 80% پرېکړې په خپل اولاد، 20% پرېکړې تاسې ورته کوئ. خو په دغه مرحلو کې والدین بیا هغه مهال بشپړه مداخله کولی شي د اولادونو په پرېکړو یا د اولادونو په تصمیمونو کې چې کله خبره روغتیا ته د زیان اړولو وي، له شرعي اصولو سرغړونه وي، یو حرام کاري، یو غلط کاري، یا بل داسې کار چې ځان ته زیان اړوي، کورنۍ ته زیان اړوي یا ټولنې ته زیان اړوي. د ځینو کورنیو ستونزه دا ده، زما د معلوماتو او تجربې مطابق ډېرو کسانو ما سره د خپل مشکلات شریک کړي دي چې دوی په وړو وړو شیانو اولادونو سره داسې نښلي، داسې جنجال کوي لکه کوم لوی جرم چې کړی، لکه د ځان لپاره د کالو انتخاب، د کالو د رنګ انتخاب، یو بل شوق چې کړی وي چې نه د دې دین ته، نه دنیا ته، نه آخرت ته، هېڅ شي ته تاوان نه رسوي، نه کورنۍ ته. په داسې شیانو کې پلار او مور خپل حاکمیت په دوی تپي. دغه شیونه ورو ورو جنجالي کېږي تر دې چې لوی سرخوږی ترې جوړېږي. په همداسې مسایلو باندې ماشومانو سره مخالفت او جنجال کله دومره لوی شي چې بیا یې له واکه وتلی، سرخوږی ترې جوړ شي. اکثره والدین د سزا ورکولو ډیسپلین ستونزې سره مخ دي. سزا ورکول، ماشومانو باندې چیغې وهل، ماشومان وهل، دا هر څه د والدینو ناکامي ښکاره کوي. د اولاد په وهلو یا چیغو وهلو سره غواړي هغوی خپل بد عادتونه
بدل کړي. پوهېږې ماهرین وایي والدین چې کله اولادونه وهي دا د والدینو ناکامي بلل کېږي. کامیابه والدین اولادونه نه وهي، هغوی په خپله مینه خپل اولاد تابع کوي او هر ناوړه کار مخنیوی په منطق، دلیل او حکمت باندې کوي. تاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاریخ ولولئ، په ټول عمر یې په چا باندې لاس نه دی جګ کړی، نه په ماشوم، نه په ښځه، نه په لوی، نه په واړه. ته چې خپل اولاد ته وایي چې رنګ دې ورک کړه، مخې نه مې پناه شه، قواره دې راباندې بده لګي، یا بد الفاظ ورته کاریې، د هغوی په زړه کې خپل ارزښت کموي. هغوی ته ورښیي چې کله له تا نه خلاص شي راحته شي. کله چې ته کور ته راځې په دوی باندې غمي بوجي پې، کله چې له کوره وځې په دوی اختري. ته باید داسې شي چې کور ته راځې په اولادونو دې اختري، نه دا چې وځې. اولادونو سره کښېنه، خبرې ورسره کوه، د خپل ماشومتوب کیسې ورته کوه، ښې ناښې ورته وایه، مشکلات د خپل ژوند تجارب دا ورسره شریک کوه، پرېکړې دې کړي ناکامه شوي دوی سره شریکې کړه، درس دې واخلي. کله چې ماشوم یو وران کار کاوه باید مسئولیت ورته متوجه کړي، داسې نه چې لرې شه زه کوم، نه، بیا یې وکړه او د هر ناوړه کار پایله باید په خپله تجربه کړي. مثلا که دی عادتا هر کار ناوخته کوي، لټ دی، ورته ووایه په 15 دقیقو کې آماده شه یا 10 دقیقو کې که آماده نه شوې فلانی کار بیا نه کوو، تر کره نه ځو، چکر ته نه ځو، فلانی شی درته نه اخلم. پایلې باید ولري د دوی ناوړه کار یا غلطي. دا باید پوه شي چې زه که دا کار ونه کړم خطر یې دا دی. وهل ټکول نه، بلکې هغه باید دا خپله مسؤلیت وبولي چې هغه کار وکړي. مور او پلار باید مهربان وي. کله چې ماشوم یو کار ناسم کاوه ورته وایه چې سم ډول یې دغه دی، آینده کې ورته متوجه اوسه، یو چانس 2 چانسه ورکوه. متاسفانه موږ له ماشومانو نه د غټانو تمه لرو. موږ ماشومان نه پرېږدو چې خپل ماشومتوب تجربه کړي، بلکې د خپل ځان ته متوجه، زه چې څنګه کار کوم داسې باید ماشومان وکړي. دا غلط منطق دی او غلط فکر دی. خصوصا ډیجیټلي خوندیتوب کې په اوسني عصر کې چې ډېره ستونزمنه ده چې ماشوم له ګیم وهلو یا موبایل کارولو په بشپړ ډول سړی منع کړي. بهترینه طریقه دا ده چې د دغې پر ځای چې بندې کړي پې یو آرام چاپېریال ورته برابر کړي. مثلا آیپاډونه، موبایلونه لرې که کور کې عمومي غټ تلویزیون دی، هغه کې کارتون دی ګوري، هغې کې دی ګوري، اطاق ته د ځان سره تلیفون نه وړي، څه ضرور دی. مثلا کورنۍ څنګ کې دی وګوري، هر شی چې ګوري. بل مثلا دوی ته ښه برنامې پیدا کوي، هغه پې ګورئ. کله چې اولاد دې راته تا ته یو سخته پوښتنه وړاندې کوله مې رټه، ځکه د اولاد به یو چېرته څه اورېدلي. اولادونه هسې پوښتنه نه کوي یا یې له چا نه اورېدلي یا چا ورته څه ویلي یا چېرته اورېدلي، ځکه پوښتنه کوي. دوی سره تشویش پیدا کېږي. د دوی پوښتنې په ورین تندي باندې اوره، منی په ساړه طبیعت باندې اوره او جواب ورکوه. کله کله دوی داسې پوښتنې کوي، خصوصا غربي هېوادونو کې چې حیران شي ورته، دا یې چېرته اورېدلي دي. ته باید د دوی پوښتنې ځواب کړي، وایي نه رټې. که ته یې ورټې د آینده کې تا ته دا معلومات نه درکوي. ته باید معلومه کړي چې د دې معلومات سرچینه څه ده، له کومه ځایه ورته دغه تشویش، دغه پوښتنه پیدا شوې. ځکه هر ماشوم پوښتنه کوي، حتما ورته یا له چا اورېدلي یا چېرته څه لیدلي. په پوره حکمت او نرمه طریقه یې پوښتنې ځوابوه. که د ځواب وړ نه وي یا د پوښتنه در سره ځواب یې در سره نه و، بیا په حکمت ورته وایه چې دا به درته وروسته ووایم، تشریح به کړم درته، معلومات کوه، د ماشوم پوښتنې ځوابوه. ماشوم ته ډاډ ورکوه چې به هر څه اوري هغه تا ته ووایي. که مکتب کې یوه خبره اوري، یو څه ورته ویل کېږي، یو فکر ورکول کېږي، دا باید دومره ډاډۍ تا باندې چې درته ووایي. په دې فکر نه چې پلار مې راباندې یا مور مې راباندې غوسه کېږي، بلکې وایي قربان وایه، ووایه راته زویه د دې خبرې تر شا دا حکمت دی، دا خبره ده. که ښوونځي کې یا بل ځای کې ورته څه ویل شوي او ته دا یې ورټې، بیا درته آینده کې دا خبرې نه کوي. او په دې ذهن کې به پوښتنې پاتې عقیده به مشکل سره مخې، بل ورځ به هغه فکر د ده شوي، ځکه تا پې ټولې دروازې بندې کړي چې دا ستونزه ورته حل کړي. ته باید د خپل اولاد ملګری واوسې، په ملګرتیا تار کې یې ونیسي، هغه ته دا چاپېریال برابر کړي چې هغه راشي په ډاډ باندې تا سره خپلې ستونزې شریکې کړي، تا ته خپل مشکل ووایي. که دی ونه وایي، بل څوک به ورته غلطه پوښتنه ځواب کړي، د ده به فکر هغه شوی، عقیده به مشکل سره مخې. د اولاد روزنې علما تربیه په 3 کلنو پړاوونو ویشي. څلورم یې بیا تر اخیره دی. لومړی د تخم کرلو د سرمایه ګذاري پړاو، له 1 کلنۍ نه تر 2 کلنیو پورې. دا د تخم کرلو مرحله ده. ماشوم په دې پړاو کې هر څه جذبوي. په دغه مرحله کې هر ګټور کار د زده کوي، ښه ناښه. ته باید دې ته په دغه مرحله کې ښه کارونه ور زده کړې،
په مینه او درناوي باندې په جبر او زور نه. دویمه مرحله یې له 7 کلنۍ نه تر 14 کلنۍ ده. د لارښوونې یا نظارت مرحله دې ته وایي. په دې مرحله کې ماشوم هغه څه عملي کوي چې په لومړۍ مرحله کې تر 7 کلنۍ زده کړي وي. یعنې دوی چې کله هلته هغه څه زده کړي اوس یې د عملي کولو مجال او وخت راځي. دلته باید مور او پلار د اولاد تېروتنې په نرمۍ اصلاح کړي، ورته وایي چې دا تېروتنه ده، دا مه کوه، لارښوونه ورته وکړي. په دې پړاو کې باید والدین اولاد ته دلیل ووایي ولې یو کار خراب دی، منطق ورته وایي ولې یو کار سم دی. دا د ماشوم ذهنیت جوړوي. ښه او ناښه په همدغه ځای کې پېژني. حلال او حرام باید ورته تشریح کړي. حرام څه دی، حلال څه دی. حرام الله پاک خفه کوي، حلال خوشحالوي. په دغه مرحله کې ته د اولاد تېروتنې اصلاح کوې. درېیم پړاو بیا له 14 کلنۍ نه تر 21 کلنۍ دی. دې ته د همسفر یا د ملتیا مرحله وایي. په دې پړاو کې ماشوم خپل ارزښتونه پېژني. ورو ورو هلته یو څه زده کړل، عملي کړل، دلته د باور جوړېږي، فکر پیدا کوي، لیدلوری پیدا کوي، نړۍ ته له خپل لیدلوري ګوري. په دې مرحله کې باید والدین د دوی لپاره خوندي چاپېریال رامنځته کړي. دوی باید د خپل اولاد لپاره خوندي چاپېریال یا تکیه وي چې اولادونه پرې تکیه وکړي. دلته باید ته د لاسنیوی وکړي. څلورمه بیا تر 21 کلنۍ وروسته مرحله ده چې د ملګرتیا پړاو دی. له دې مرحلې وروسته بیا اولادونه د خپلو پرېکړو مسؤل دي او والدین یوازې مشوره ورکوي. نو دې مرحله کې اولادونه خپل مرحلې ته رسیږي. بیا نو داسې فکر مه کوئ چې دا ماشومان دي. پرېږدئ، پرېکړې وکړي، غلطي وکړي، تجربې پیدا کړي، پاخه شي. په سختو حالاتو کې دوی پخېږي. متاسفانه زموږ او ستاسې اکثره کورنۍ ماشومان نازدانه لویان کوي. کله چې دوی را لویان شي، غټان شي، دی به 20 کلن ځوان وي، خو یو دغه به د ماشومان وي، ځکه چې نازدانه غټ شوی. زر خفه شه، زر غوسه شه، زر خفه شه، زر ملګرتیا غوسه که، حوصله نه لري. دا هر څه د دې دپاره چې دوی فکر کوي چې ټوله دنیا د دوی کورنۍ ده. ماشومان سټنګ غټ کوي، کلک، زړور، سختو پرېکړو ته ورکوي چې دوی د خپل ځان دپاره ښې پرېکړې وکړي. او په پای کې وایم چې په خپل اولادونو له حده زیات فشار مه راولئ. په وړو مسایلو خپل اولادونه له ځانه مه لرې کوئ. د دوی په زړونو کې ځان ته ځای پیدا کړئ. په الله یې مین کړئ، الله پې ګران کړئ. چې کله دا وشي ستاسې اولادونو آینده به هغسې چې الله یې غواړي او تاسې یې غواړئ. اولادونو باندې زیات فشار مه راولئ چې دوی دیګ بخار غوندې بله ورځ خدای مه کړه انفجار وکړي. ما سره ډېرې داسې کیسې دي چې درته یې ولیکم، زړه به مو له دنیا تور کړي. ما ټولو نه چوړ دا دی چې زده کړه وکړئ، مطالعه وکړئ، څنګه اولاد وروزم. خپل مهارتونه د اولاد روزنه کې زیات کړئ. اولاد ستاسې دپاره بهترینه پروژه ده. تر دې بله ښه پروژه بیخي په دنیا کې نشته چې د ثواب او د خیر رسولو شبکه ده. ټول عمر به د دوی خیر کارونو ثواب تاسو ته رسیږي. اولاد ستاسې د نسل دوام نه دی، دا د الله پاک امانت دی چې قیامت کې به تا نه پوښتنه کوي د دې په اړه. نو سر له همدا اوسه تصمیم ونیسه. اوس هم سر وخت دی. اولاد دې خدای مه کړه ضایع نه شي.